بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أني مغلوب فانتصر، ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. د بشپړ منز د ګروپ محترمو او معززو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په همدې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې به پتن لري. ګرانو او زړه تراتیرو ملګرو، خوشحاله يم چې د تیر په څیر یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر سویم او د لمانځه درس درته بیانوم. ګرانو او زړه تراتیرو ملګرو، تیر درس مو د لمانځه د شرطونو په اړه باندې وو. اوس غواړم چې د لمانځه ارکان درته بیان کم. وبالله التوفیق. ګرانو او زړه تراتیرو ملګرو، لکه په تیر درس کې چې مو وویل، د لمانځه شرطونه هم ودي او د لمانځه ارکان هم ودي. او دا مو هم ویلي وه چې د شرط او رکن تر مابین فرق نشته. که شرط په لمانځه کې پر ځای نسی، لمونځ صحت نه لري. که رکن پر ځای نسی، لمونځ صحت نه لري. البته فرق په دې کې وو چې شرط د لمانځه څخه د باندې او رکن په لمانځه کې داخلي. مثال مو دا ورکړی وو، د بدن پاکوالی دا شرط د لمانځه دی، دا تر لمانځه د باندې دی. په لمانځه باندې چې لمونځ کوونکی نه یې درېدلی، خپل کالي به پاکوي، پاک کالي به اغوندي. او رکن چې دی دا په لمانځه کې داخلي، د مثال په ډول رکوع او سجده ده. اوس راځو د لمانځه ارکان بیانوو. د لمانځه ارکان چې دی اووه دانې دي. اجمالی بیان یې په دا ډول دی. اول رکن د لمانځه چې دی، اول الله اکبر ویل دی. دوم رکن د لمانځه قیام او ولاړه ده. دریم رکن د لمانځه قرأت ویل دی. څلورم رکن د لمانځه رکوع کول دی. پنځم رکن د لمانځه سجده کول دي. شپږم آخري ناسته په اندازه د تحیات کول دي. اوم په خپل اختیار او اراده سره لمونځ پای ته رسول دي. دا اجمالی نوملړ د لمانځه د ارکانو. اوس د الله په فضل او مدد سره د دغو ارکانو تفصیلی بیان درته کوم. ګرانو او زړه تراتیرو ملګرو، د لمانځه په ارکانو کې اول رکن، اول الله اکبر ویل دي د نیت تړلو پر مهال باندې. دغه الله اکبر دوه نومان دي. یو نوم یې تکبیر افتتاح دی. تکبیر افتتاح په دې ورته ویل کیږي چې شروع د لمانځه د څخه کیږي. او دوم نوم یې تکبیر تحریمه دی. تکبیر تحریمه په دې وجه ورته ویل کیږي چې د په ویلو سره کم کارونه چې د لمانځه سره ضد دي هغه ټول په لمونځ کوونکي حرامېږي. هغه که خوراک دی، که څښاک دی، که خبرې دي. نو دا دغه الله اکبر نوم سو. دغه الله اکبر فرض دی. نور د انتقالات والا اکبرونه چې دي، رکوع ته لمونځ کوونکی ځي، سجدې ته ځي، د سجدې څخه راپورته کیږي، دا ټول الله اکبرونه بیا سنت دي. یو دغه واحد الله اکبر چې دی فرض او رکن دی، چې تکبیر تحریمه ورته ویل کیږي او تکبیر افتتاح ورته ویل کیږي. دا که د چا څخه پاتې شو لمونځ صحت نه لري، په سجده سهو باندې کار نه کیږي، لمونځ به بیرته راګرځي. راځو دوم رکن د لمانځه ته چې هغه ولاړه ده. دوم رکن د لمانځه چې دی ولاړه ده. د دې څه مطلب دی؟ یعنی په ولاړه باندې لمونځ کول، البته د نفلو څخه پرته او د سنتو څخه پرته. نور منځونه که فرضي منځونه دي، که واجب منځونه دي، همدارنګه که نظري منځونه دي، دا ټول په ولاړه باندې کول فرض دي. د مثال په ډول باندې یو سړی په ولاړه باندې قدرت لري، جوړ روغ دی، دی فرضي لمونځ یا وتر په ناسته باندې کوي، د لمونځ صحت نه لري. نو په ولاړه باندې لمونځ کول فرض دي. بې له عذره څوک ولاړه نشي پرېښولی. البته که مریض و په ولاړه یې لمونځ نشي کولی، بیا په ناست هم کولی شي. حتی که په ناستو نشي کولی، د پروتې په حالت کې لمونځ کولی شي.
مریضي دا معنا نه چې دی پر ځای پروت دی. که داسې مریض و چې ملا درد کاوه رکوع و سجده یې نس وکولی هم په ناسته په اشاره باندې کولی شي. نو دوم رکن د لمانځه په ولاړه باندې لمونځ کول دي. راځو دریم رکن د لمانځه. دریم رکن د لمانځه قرأت ویل دي. قرأت الحمدلله ته هم ویل کیږي او تر الحمدلله وروسته چې موږ په ډکو رکعتو کې کوم سورت وایو دې ته هم قرأت ویل کیږي. نو ځکه علما کرام فرمایي چې د الحمدلله ویل هم واجب دي او د سورت ورسره یو ځای کېدل هم واجب دي، خو بیا هم نفس قرأت ویل چې دي فرض دي. ډیر ملګري په لمانځه باندې ولاړي شونډان نه شوري، الحمدلله وایي شونډان نه شوري، سورت وایي شونډان نه شوري، ژبې ته حرکت نه ورکي، دغه چې په سوچ او فکر سره لمونځ کوي. دا کې هر څومره لمنځونه کړي دي لمونځ صحت نه لري، ځکه د قرأت ونه وایه. قرأت دې ته ویل کېږي هر حرف به جلا جلا وایه. د حروفو ادا بې له ژبې شورولو او بې له شونډو شورولو نه کېږي. حتی بعضې حروف شفوي دي په شونډو باندې ادا کېږي، لکه میم، واو، دا شفوي حروف دي چې په شونډو باندې ادا کېږي. ډیر حروف د ژبې حرکت ته اړتیا لري. نو بناء کچا قرأت په لمانځه کې نه وایه، لکه بعض عوام ورونه بالخصوص نوي ځوانان موږ وینو دغسې پټه خوله ولاړ دی، وایي زه په زړه کې الحمدلله وایم، په زړه کې قل ولا وایم، نو د دې سړي لمونځ صحت نه لري. راځو څلرم رکن او فرض د لمانځه ته. څلرم رکن او فرض د لمانځه چې دی رکوع کول دي. رکوع په لمانځه کې فرض ده. او پنځم رکن د لمانځه چې دی سجده کول دي. سجده په لمانځه کې فرض ده. بیا به ان شاء الله تعالی په عملي زده کړه کې د لمانځه عملي زده کړه چې بیانو په هغه کې به زده کو چې رکوع به څه رقم کوو، سجده به څه رقم کوو. خو اوس دومره زده کوي چې څلرم رکن د لمانځه رکوع کول دي، پنځم رکن د لمانځه سجده کول دي. که چا په لمانځه کې رکوع ونه کړه، چې قصدن ونه کړه او که ځینې یې رسوه، په دواړو حالتو کې لمونځ صحت نه لري. حتی سجده ځینې پاته سوه لمونځ صحت نه لري. راځو شپږم رکن او فرض د لمانځه ته. شپږم رکن او فرض لمانځه آخري ناسته ده په اندازه د اتحیات. آخري ناسته کومې ناستې ته ویل کېږي؟ که دوه رکعتیز لمونځ ولکه د سهار ده نو دغه یوه ناسته ده، دغې ته آخري ناسته ویل کېږي. که درې رکعتیز لمونځ ولکه د ماښام، یا څلور رکعتیز لمونځ ولکه د ماخوستن و ماپښین و مازدیګر، نو بیا تر دوه رکعتو وروسته چې کومه اوله ناسته کېږي دې ته اوله ناسته ویل کېږي، او په اخر کې چې کېږي هغه ته آخري ناسته ویل کېږي. دغه آخري ناسته چې ده په اندازه د تحیات فرض ده. که چا ونه کړه ځینې پاته سوه، که قصدن ځینې پاته سوه، او که غیر اختیاري شکل سهون و په یېره ځینې پاته سوه، لمونځ صحت نه لري. د مثال په ډول د ماپښین څلور رکعته فرض دي، یو څوک خطا وتی، څلور رکعته یې پوره کړي، د ده دا فکر سو چې زه اوس دریم رکعت کې یم، بل رکعت ته ولاړ سو. چې ولاړ سو نو پنځم رکعت هم پسې وکړي. وروسته خو مسله دا ده چې شپږم به هم پسې کوي. نو هر کله چې دی په اخیره ناسته په څلور رکعتو نه دی کښېنستی، د ده لمونځ صحت نه لري. او که چیرې د څلور رکعته پوره کړه، کښېنستی، اتحیات یې تر اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې وویل، وروسته داسې فکر سو چې دا زما دوه رکعته مې کړي، څلور مې نه دي کړي، یا مې درې کړي دي، ولاړ سو بل رکعت یې وکړي. وروسته یې فکر سو چې دا خو مې پنځه وکړه، شپږم به ورسره وکړي، خو ده چې اخیره ناسته کړې ده نو لمونځ صحیح دی. البته په اخر کې به یوه سجده سهو وکړي. نو آخري ناسته فرض د په لمانځه کې. دا شپږم رکن د لمانځه و. اوس راځو اووم رکن د لمانځه ته. اووم رکن او فرض لمانځه چې دی په خپل اختیار او اراده سره لمونځ پای ته رسول دي. د مثال په ډول باندې یو سړی لمونځ کوي، په اخیره ناسته باندې ناستی او داسې مات سو، نو اوس د ده لمونځ صحت نه لري، ځکه ده په خپل اختیار باندې لمونځ پای ته ونه رساوه. په خپل اختیار باندې لمونځ پای ته رسول دې ته ویل کېږي چې دی سلام وګرځي.
د سلام لفظ وای السلام علیکم ورحمت الله دا وای. نو آخري رکن او رکن د لمانځه داسو چې په خپل اختیار او اراده سره المنځ پای ته رسول دي. دا و ارکان د لمانځه چې په همدغه درس کې بیان سو. تر دې وروسته به ان شاء الله تعالی د لمانځه واجبات بیانو. نه درس مو هم دومره په دې باندې بسنه کو تر بیا چې د بل درس لپاره تاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو په الله سپارم. کامیاب او خوشاله او سرلوړي اوسئ.